السلام علیکم درنو دوستانو زه سبغت الله همدرد تاسو ته په اس اچ کمپیوټر اکیډمي کې ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې تاسو به هم د صحت جامې پر تن اغوستې وي. دوستانو موږ ته کار کړی و پر انسرټ کورنۍ باندې. د انسرټ په کورنۍ کې بل داسې شی نسو پاته چې مثال موږ ته پر هغه باندې بحث نه وي کړی. د هغه څه وروسته په ډیزاین کې نن کار کوم. ډیزاین څه کار کوي؟ ډیزاین د پیج ته یو ډیزاین ورکول، د کتاب پیج سو، اپلیکیشن سو، خط سو، هر داسې یو شی چې تاسو مثال په وینورډ کې ولیکئ بیا د هغه پیج ته ډیزاین ورکول هغه موږ ته کولی سو په ډیزاین کې. اوس فار ایگزامپل ما دا یو پیج جوړ کړی دی. په دې پیج کې ګوره اول د تصویر دی، نوم دی، د هغه څه وروسته کمپیوټر بیسیک چې کوم ټایټل دی، د هغه څه وروسته هر ایډینګ دی. اوس په دې ته زه یو ډیزاین ورکوم. د ټولو څه د مخه په ډیزاین کې چې دی تیمز راځي. تیمز و ټوټل صفحې ته په یو پلا ډیزاین ورکوي. ته ګوره زه دلته رالم دا تیمز دی. په دې کې ګوره صفیو کلر چینج اور دا رقم چې هر رقم مثال کې طور پر ته وغواړئ دی و ټوټل صفحې ته چې په هغه کې کم هیډینګز دی، کم ټایټلز دی، ټوټل ته دی کلر ورکړي. سن په خلاص وینئ دا ټوټل کلران دي. هر یو که ته وغواړئ، هر ډیزاین که ته وغواړئ، ګوره هلته لوړ ډیزاین هم بدلیږي. فار ایگزامپل زه ورته دا ډیزاین زه اخلم. ټیک شو؟ دا کمپیوټر بیسیکس چې کوم دی دې ته خالي ته یو کلر ورکړه. چې کلر دې ورکړي اوس راسه تیمز ته وینئ سره چینج یې ده چې هر رقم یو ډیزاین ته وغواړئ هغه ډیزاین و ټوټل پیج ته ورکولی سي. سره په خلاص دا اوس د تیم کار. د دې څه وروسته ډاکومنټ چې کوم فارمیټینګ دی، ګوره هیډینګ ټایټل دا ټوټل شان چې کوم دی دا فایپلا کمپیوټر و ټوټل که ته چیرې وغواړې چې ټوټل کتاب ته یې ورکېدی و ټوټل کتاب ته هم ورکوي. وینه که په کتاب کې تا هیډینګز جلا نښاني کړي اور ټایټلز دې جلا ورکړي، ټوټل ته دی جلا جلا هیډینګز اور ټایټل ورکوي. فار ایگزامپل زه پر دا هیډینګ ودرېدم، ګوره ټایټل یې څه رقم ولیکئ، بیا یې هیډینګز سره کوم ولیکول یې ټاټیل غټ ولیکئ، بیا یې سوکا سوکا کښني کښني هیډینګ ولیکل. په دې ځای کې ټایټل و دی، په اخر پای کې دی، دلته څه رقم دی، دلته مثال کې طور پر که ته وغواړې د ټوټل کتاب ته هم د هغسې ډیزاین ورکړي. که په کتابو کې تاسو وګورئ کتاب ته ګرده یو تیم ورکول سوی، سبکانو نومان اور د هغه سبکانو رالاندې ټوټل چې کوم یو تیم ورکول سوی، کتابونه چې کوم لیکل سوي. نو په دې کې چې ته هر یو ډیزاین، هر یو ټایټل، هر یو فارمیټینګ ته ورکړې هغه فارمیټینګ کمپیوټر ستاسو قبلوي. فار ایگزامپل زه دا ټایټل ورکوم. ټیک شو؟ دا یو ټایټل شو. د هغه څه وروسته کلر. کلر اول چې د افیس کم کلران دي، مثال چې تا کم کلران ورکړي دی هغه ټوټل ورکوي. که ته چیرې وازه کلر زور بدلوم بلکل ور بدلوی سي. وینئ هلته لوړ کلر بدلی دی. زه ته هم دا کلر ورکړه، دا کلر. پونټ کم پونټ ته ورته غواړئ چې هر پونټ ته غواړئ دی هغه پونټ ورته بدلی. ټیک شو؟ و ټایټل ته ور بدلی. دلته هم زه ایریل بلیک پونټ غواړم، د هغه دپاره ګوره دی دا دی ګرده ایریل بلیک ته واړوم. سر په خلاص د هغه څه وروسته پیراګراف سپیسینګ. پیراګراف سپیسینګ د پیراګرافو په مابینځ کې دی سپیسینګ راولي. وینئ دا که ته چیرې زیات خط لیکلی وي بالفرض بالعموم په هغه وخت کې بیا ته ده ته پیراګراف سپیسینګ ورکولی سي. پیراګراف سپیسینګ معنا دغه ده چې دی د پیراګرافو په مابینځ کې څه ورکوي؟ سپیسینګ ورکوي. د هغه څه وروسته افیکټ. افیکټ مثال کې طور پر که چیرې ستا په د کتاب کې یا په د کم رایټینګ چې تا کړی په دې کې تصویر یا ارشیف یې دی به هغه ته ایډیټ ورکوي. ګوره شیپ کې معلومیږي دی شیډو ورکوي.
شاته دا چې کوم بیکګراوند دی دا شاوخوا وینې دا اوس د افیکټ کې ورکړه دغسې وروسته که ته چیرې غواړې چې دا زه ډیفالټ سیټوم بیا که زه بل وخت یو شی جوړوم یو کتاب جوړوم بل کتاب جوړوم بیا پر دا ترتیب جوړوم سیټ ایز ډیفالټ باندې کلیک وکړه سیټ ایز ډیفالټ دې کلیک وکړي دی بیا بل وخت که ته مثال وغواړې ګوره دا دی هیډینګ یې دا دی ټایټل اور ټوټل دا چې کوم سو دا دی ډیفالټ و سیټ سو بل وخت که چیرې ته وغواړې بیا دا هیډینګ ته ورکولی سي بل کتاب ته نو دا سو د صفحې ته او یا د کتاب ته یو تیم ورکول نو ډېر په اسانه طریقه سره موږ ته یو کتاب ته یو تیم ورکولی سو فار ایگزامپل اوس که زه دا زوم آوټ کړم وینې د هر چا ښه سر هم په خلاصیږي او یو بهترینه ډیزاین هم موږ تاسې ورکوي نو دوستانو هیله لرم چې تاسو به په دې سبقه سر خلاصوي د نورو داسو بهترینو سبقانو دپاره صبغت همدرد کمپیوټر اکیډمي چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم مه هیروئ د الله په امان ښې شبې